چې انسان باید یې خېټې ته بالکل صفا او حلال مال واچي، بالکل د دې حرام نه دی پرهیز وکړي، د حرام نه اجتناب وکړي. ځکه مخکې الله جل شانه د حلال مال تذکره وکړه، موږ وویل چې یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ای مؤمنانو تاسو ته کوم رزق ما درکړی په هغې کې هغه پاک خوراک وکړئ، هغې نه پاک خوراک تاسو کوئ، حلال خوراک. او دلته بیا الله جل شانه د حرام او د باطل او د ناجایز مال نه منع فرمایله چې دا مخورئ. دویمه خبره پکې دا وکړه چې وتدلو بها الی الحکام، او دا تاسو حاکمانو ته موړئ چې تاسو دلته مسلمانانو باندې ظلم او زیاتی وکړئ او پیسې ترې واخلئ د دې دپاره چې دا مشرانه خوشحاله شي، داسې مه کوئ. لکه نن سبا چې دا مختلف ځایونو کې کم ډپټیانو باندې کسان لګېدلي وي او هغوی خلکو نه رشوت اخلي، خلکو نه پیسې اخلي، خلک ترې ډارېږي او د سرکار ته یې وړي او سرکار باندې خوري. نو الله جل شانه ویل چې دا مه کوئ. وتدلو بها الی الحکام نه مراد دغه ده چې تاسو په ناجایزه طریقې سره مال واخلئ او بیا حاکمانو ته وړئ، دې نه منع راغلی ده، باید داسې ونه کوئ. دې سره خو ته د هغه دنیا بله ښایسته کې خو خپل آخرت د ستا ډېر زیات خرابېږي. دغه مال چې تا کوم واخیسته دا د په ناجایزه طریقې سره او په ګناه سره واخیسته، دا ناروا کار ده. نو الله جل شانه په دې آیت کې د دې منع فرمایي. او بله دا خبره هم راځي، د دې خبرې نه هم پکې منع راځي چې یو مقدمه ده، هغه مقدمه کې د ستا له بل سړي سره لانجه ده، اوس حق د تا کېږي، خو هغه بل سړی داسې شو چې هغه راپورته سو د وکیل ته او یا جج ته هغه ته څه پیسې ورکړې او دا وکیل راپورته سو د هغه په حق کې فیصله وکړه. نو وکیل یا جج چې کومې پیسې واخیستې دا حرام دي، دا ناروا دي، ځکه په باطل او په ناجایزه طریقې سره واخیستې. ځکه چې کومه صحیح فیصله وه هغه بالکل الټه کړه د پیسو په بدل کې، دغه پیسې حرام دي. او دغه کومه منځکه چې تا ته درکړلی شوه یا کومې پیسې تا ته درکړلی شوې په دې د غلطې فیصلې په بنیاد باندې، دغه پیسې هم د ستا دپاره حرام دي. ځکه پیغمبر علیه السلام ام سلمه رضی الله تعالی عنها نه روایت هغه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه یو انسان یم، که چېرته ماته یو دوه کسان راوستلی شي او هغه دواړو په یو بل باندې دعوه وي او هغه کم کس چې ګناهګار وي یا مطلب دی هغه حق نه کیږي، خو هغه داسې خولې نه تیز وي یا څه د دروغو ګواهان راولي او زه د هغه په حق کې فیصله وکم، نو آیا زما په فیصلې سره دغه مال دغه بل کس دپاره نه جایز کیږي؟ دا د چا په حق کې مې چې فیصله وکړه د ده دپاره دغه مال نه روا کیږي، نه حلالیږي. نن سبا پکې دا وکیل څوک ده یا یو مولا څوک ده یا یو مفتی څوک ده یا یو د قوم سربراه څوک ده چې د هغه په فیصلې سره به دغه حرام مال حلال سي. سړی چې سوچ ورته وکړي چې نن سبا هلکه وایي دا پلانکي مولا خو دا فیصله وکړه او د هغه په حق کې، هلکه حق د چا و؟ دا زړه نه ده، زړه دا ټول نه غټ مفتی ده، زړه به تا ته دا وایي چې هلکه د ما حق نه کېږي زه ولې ترې نه واخلم. نو دلته سوی پیغمبر علیه السلام فرمایي کېدی شي د هغه دا زبان ډېر تیز وي، یې د دروغو ګواه راوستلی د هغې په بنیاد باندې زه فیصله وکړمه، نو دوی به دا مطلب نه وي چې دغه مال چا په حق کې چې فیصله وشي د هغه دپاره حلالي. ځکه دا حرام مال نه ده، دې نه ډېر اجتناب کوئ، ډېر زیات اجتناب کوئ. علما کرامو په دې کتابونو کې واقعه را نقل کړې د مالک ابن دینار رحمه الله، دی فرمایي و یو سړی بیمار شو، د ځنکدن حالت ته ورسېده، وایي زه یې تپوس ته ورغلم، چې ورغلم نو ډېر زیات خفه و. نو ما ورته ویلي چې خفه ولې؟ وایي د دوه د اور غرونه مې مخې ته ولاړ دي او ما ته حکم کولی شي چې په دې باندې اور وخیژه او زه اوس پرې خطی نشم. نو ما ورته ویلي چې دا ولې په څه بنیاد باندې دا غرونه مې مخې ته ولاړ دي؟ وایي زه دوکاندار وم
زه دکانداروم ما سره په دکان کې تله وه دغه تلې دپاره ما 2 کاڼي ساتلي وو 2 تیږې یو درون او یو سپک چې چا نه مې سودا اخیستله نو په دې درون به مې اخیستله او چې بیا مې چاته ورکوله نو دا سپک کاڼی به مې استعمال که نو په دغه باطلې طریقې سره ما مال ګټلی نو د هغې سزا اوس راته دا میلاویږي نو عزتمندو د حرام مال نه ډېر ځان ساتئ ځکه دلته وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس ډېر ملګري داسې وي چې بهرني دنیا کې له غیر مسلمونه چې کوم دا مال تجارت وکړي او بیا مال ترې راوهي دلته بیا نشې تماشې به کوي او بیا په خپل اهل و عیال باندې خوري او ګمان دا کوي چې دا خو مې د کافر نه راوړه دا حرام ده مطلق حرام ده ځکه چې کافر د ته ورغلی ته هلته په د مستأمن په دایره کې هلته تا ورسره تجارت وکړ نو چې څومره مال دې ترې نه راوړ دا په تا لازمه ده چې هغوی ته د هغې پیسې ورکړې لکه نن سبا دا تجاران چې دي دا چاینا نه چې کوم کاروبار کوي یا له نورو ممالکو نه غیر مسلمونو دوی پیسې راوهي دلته بیا پرې ډډې اچولي واورې ګوره دغه مال مطلق حرام ده مطلق او که یو سړی دا بهانه کوي چې ما خو مال راوړی ده د غیر مسلمونو له چین نه یا له بل ملک نه او کوم کس نه مې چې راوړی ده هغه اوس نه پېژنم او نه یېزنم او نه ورتلی شم نو اول خو دې کوشش دی دا وکړي چې هغه سړي ته د کوم چا نه چې مال راوړی هغه ته دا مال حواله کړي په څه طریقه باندې اورولیږي او که بیا دی ورتلی نشي یا هغه نشي راتلی او یا هغه سړی بالکل نادره کوي بیا هم دا مال دته نه د حلال دا مال به صدقه کوي او په صدقه کې به د ثواب نیت هم نه کوي ځکه که په د حرام مال کې د صدقه وکړه او بیا به د صدقه کې د ثواب نیت وکړه دا دې نه غټ جرم ده نو په دې باندې د غوږونه ښه خلاص کوي چې دا کوم خلق چې د بهرنیو دنیا نه پیسې راوړي چې دا خو د کافرانو مال ده تا ورسره تجارت کړی دی دا مال تا ته حرام ده دا بالکل حلال نه ده ځکه په دې باندې الله جل شانه رانیسي او دین ډېر اجتناب وکړي نو الله فرمایي ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو مخري په خپل مینس کې مالونه د یو بل په باطلي طریقې سره په ناجایزي طریقې سره وتدلوا بها الى الحكام او دا تاسو مولا یا حاکمانو ته لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم چې هغه اخري صحیح صد مال په ګناه سره د خلکو مالونه اخري د خلکو مالونه صحیح صد اخري په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ الله جل شانه دې مونږه د حلال مال چختن کی الله دې حرام نه مونږ ته اجتناب راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين